كتاب الصلاة دوام جلده خي حوالي در سره لیکیا 200 صفحه ده په دې 200 صفحه کې ګوري دا کتاب زه ګورم دې کتاب زه په دنیا کې مسؤل یم او په آخرت کې مسؤل یم سیدا دوی کتاب ده تاسو وګوري دلته لوی خبر راوړي دي ابي ابن كعب رضي الله عنه فاخبارهم مختلفه في نسبه بیا دلته ځان لاندې راځي په دې ځای کې واما انكار معاويه په دې ځای کې کتابي غلطي جنسوي ده معاويه لكلي معاويه ندلي كلي واما انكار معاويه وعائشه ويدي عائشه ودي معاويه انكار فانهما خارجان عن الدين دوی خارج دي اسلام لمبارك دينا وليس من المسلمين او دي دواړه مسلمانانو منو استغفر الله العظيم. روضة المتقين ننسي قوريا ننسي دسي خلق وتموغ هو ايوسي داسي خلق مسلمانان ندي ما تمي مسلمان په مقابل کې ودرېږي وای دا خبره مکه ولې دوی ته کافر وایي خو دوی سي رسول الله ګران جنتي به بيتا او ګران صحابي ته وای خارج فانهما بشك دوی دواړه وای خارجان عن الدين وليس من المسلمين دوی وای له دینم خارج دي او مسلمانان هم ندي. الله العظيم. دوم کتاب دا یو ټوپوس ملایان نه دي خاطر سره سره نو وسی محدثین او تدر تر اعظم لیک حوصله را سره وکړي او لدین ورس څه کومي خبرې درته کوم په رب می دي قسمی ټول بچی غي بوغاری وحید دلته په لیف کې یو لحظه دا درته شدا زه درته وایم چې دی رب دی پاره د خبرونه را سره واوره خو مهمه ده چې درته وایم کنه زه په ټول عمر می چاته نه دی ویلې چې دی رب دی پاره خبرونه را سره واوره دی ما لایف ته کې نه په ټول عمر می مخکې ملاقات درته ویلې پراتون کې الله اعلم خو نن می په څه خاطر درته چې د خبرونه ډیره مهمه ده. الغارس محترم قدرمندو دا دی دوی لوی محدث ده در سره لیکي بارک الله فيكم حوالی در سره ولیکي اي علماو اي مفتیانو اي شیخانو اي عام مسلمانانو د دې عجزه ګناهګار دی رسول الله دی امتی دا خبره واوره دا کتابونه خپل در سره نوٹ کړه ورسوي ګوره کدی پیدا نکړل راس په مخ ملاړی را تو کړه کدی پیدا نکړل مخ می را تور کړه کدی پیدا نکړل الله می دې لدې زمکه نه هغه تحت الصراط په دې زمکه کې په ژوندین نه باسي الله اکبر خو لیکن لګ د خپل پیغمبر دی پیغمبر په ناموس غیرت وکړه لګ د خپل پیغمبر د ناموس د دښمنانو هغه اصلیت مؤمنانو مسلمانانو تخکار کړه راسب الكتاب بحار الانوار دا دي چاده دا دي باندې صفحه ده دلته وګوري مسلمانانو دا الجزء الثاني والعشرون دو بيستم جلده بابا يويني كينا وينيا اسم محترم دا بابا دو بيستم جلده بحار الانوار دي چاده العالم العلامة الحجة فخر الأمة مولى الشيخ محمد باقر المجلسي دا غدي دوی لوی محدث ده شيخ الإسلام لقب دوی ورکړی ده او دا کتاب چې دی لیکلی ده دا یوسل لس جلده ده په بعضې طبعاتو کې یوسل 15 جلده ده خو په دې کتاب کې چې 22 جلده څومه صفحه ده باب أحوال عائشة وحفصة مرجاني درته خیم 22 جلده 233 صفحه ده دلتا قولي بابي راولي ده باب أحوال عائشة وحفصة دي عائشة رضي عنها بحالة ودي حفصة بحال خبرك فديزك قوله تعالى ضرب الله مثلا أقول ده يخبال واي متوجيسي ده شيخ الإسلام العالم الحجة شيخ الإسلام محدث سواي واي أقول زوايم وإذا خبر دي وأغ انتقاد كونكي سأغل دونكي او پوه او خبير انسان وي نو د دې آیاتونو کې دا وای تعریض نه ده بل تصریح وای تصریح ده پدې کې بنفاق عائشه وحفصه چې دا دواړه امهات المؤمنین منافق وي وكفرهما او دې دواړه وای په دغه آیاتونو کې تصریح پدې ده چې دواړه منافق او کافر وي. استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم. وی ګوري کله تاسو کتابونو نو کې ملایان ورته ویل دي کینه ورته ویل دي به ولې توهین وسوکاوي وسلان دې مکول قارس محترم دومره کول ګوري
عائشه او حفصه دواړه ام المؤمنین دي رسول الله بیبيانی. قران ورته وایي چې د مؤمنانو میندې دي. رسول الله وایي دا د ما په دنیا کې اوسګوریا رب العالمین قران کې وایي وایي د ما پیغمبره لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن. اې د ما پیغمبره لدغه نه بیبيانو چې وز دي په ځوان کې د نوري خځې درته روانه دي او نه به طلاق ورکوي نه به بدلوي سی ولري کړی لزانه ولی به نه لري کوي ځکه دا په جنت کې دي تابع بیان دي طلاق به نه ورکوي نه به بدلوي. الله اکبر. الله. قران وایي چې عائشه دي رسول الله بیبي ده په جنت کې. قران وایي چې حفصه دي رسول الله بیبي ده په جنت کې. ولی رب ورته وایي ولا ان تبدل بهن نه به بدلوي په څه خاطر؟ ځکه له امت سره نکاح روانه ده نو سې نکاح روانه ده په دنیا کې بل څوک نکاح ور سره نه کوي. ولی به نه کوي چې دا دي رسول الله بیبيان دي په دنیا کې او د دوی د عزت په خاطر دي رسول الله د عزت په خاطر دي دوی په جنت کې دي رسول الله بیبيان دي. سبحان الله. الله اکبر. سوای دغه لوی محدثي اقول زوی وایم چې په دې آیاتونو کې د تعریف کومه مسأله نه ده بل تصریح ده چې دغه دواړه امهات المؤمنین منافقي او کافری وي. بیا لاندې په دې صفحه کې نور خبرې پسې کې دي کفر خو زه به خلاصه دغه بعض کتابونه روایتونه درته راواخلم. ښه راځه په خیر. ښه وزې دوی د مهدي علیه السلام وظیفه څه شی ده؟ د مهدي علیه السلام وظیفه دلائل الامامه دغه هغه کتاب ده چې هلاک سوی ابو مواد او ذل فرار هغه غاګان چې کله د مناظرې لپاره یې کومې خبرې به کولې نو دا د دوی معتبر کتاب ده او معتبر روایتونه پکې دي. د چا ده؟ لابي جعفر محمد ابن څه شی ده؟ ابن جرير ابن رستم الطبري. ها دا دي چا ده؟ دا دي څور توای قرن الرابع من اعلام العلماء القرن الرابع الهجري. يعني دا لنن زمانینا څلور نیم سوه کاله مخکې یعنی د څلورم هجري کال تاسو فکر وکړئ دومره پخوانی ملاده دي دوی زر کاله مخکې د ملاده دوی تیر سوی. په دې کتاب کې څه وایي دلائل الامامه دا روایت راوړی ده. تاسو اوس راسئ مسلمانانو د دې کتاب څومره صفحه ده؟ 280 صفحه ده. 280. قال ابو جعفر عليه السلام امام باقر عليه السلام ويويل بلاد امام باقر عليه السلام وګرځي. اما لو قام القائم کله سوی د مو مهدي راسي نو حمیرا برا واپس کړي. حمیرا پیژنې څوک ده؟ را قارس زه خو نه پیژنم. حمیرا ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ده. الله اکبر. لقبر بیراو باسي حتى يجلدها الحد ترسوس په دې باندې حد جاری کړي. استغفر الله. وينتقم او لدينا انتقام واخلي دي فاطمه رضي الله عنها نو ما ورتويل جعلت فداك لما زاندي لتانا قرباني ولما يجلدها الحد ولدي تسزاور كي قال لفريتها على أم إبراهيم. دي عائشة رضي الله عنها په قرآن کې کوم آیاتونه دي په براءت کې را نازل سوي دي چې منافقین او تور ور باندې ولا غول تهمت ور باندې ولا غول به دي په باره کې لس آیاتونه کم وزيات را نازل سول. نو دي شیعه په عقیده او مذهب کې هغه آیاتونه دی ابراهیم علیه السلام دی نبی علیه السلام اخیری زوی سیده دی هغه مور بریره غالبا چې دی نبی علیه الصلاة والسلام وینځوا لغینه پیدا سول نو عائشه رضی الله عنها په غیبه باندې تور لګولې او سیدی زنا کړی د العیاذ بالله. نو مهدی به په دې خاطر له قبر را باسي سی نبی سی دی موږ مهدی دی باندې حج جاری کې واغه سزا ورکړي لکه سلیف ودریدل. نه قارس شته دي سید قارس اواز راځي و درېدل باندې شروع وکړه په بندېدل الله دې رحم وکړي. خو تر پای به وایو کدي رب رضا ګوري بنديږي. تاسو لف شیت کې متن بس لف شیت کې بل کار مې خلص شي زه به دې کې لیک تفصیل درکړم. الله جل وعلا دې وکړي سي خبر کتابونه پاتې دي ډېر دردون کې خبري پاتې دي ډېر دردون کې